بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو څنګه کولی شو چې په کین ماسټر کې داسې کار وکړو لکه څنګه چې په افټر افیکټ یعنی د کمپیوټر په پروګرامونو کې کوو، یعنی د هالیوډ رقم فلمونو رقم په حوال رسونو راځي. دا زده کړه زه نن په کین ماسټر کې تاسو ته درکوم. راځئ چې دا ویډیو وګورو او څنګه په هوا شو، مطلب څنګه اسمان ته وخیژو. کین ماسټر به خلاص کړئ. دلته به دغه ځای به ووهئ، دا ځای باندې به کلیک وکړئ، بیا به دا پروجیکټ اسسټنټ باندې به کلیک وکړئ. دلته که تاسو کوم نه ورکوئ یا نه ورکوئ ستاسو خپله خوښه ده، اوکې به یې کړئ. هغه ویډیو به راواخلئ کومه چې تاسو د هغه کومه تاسو جوړه کړې، مطلب هغه ویډیو چې تاسو ایډیټ پکې کوئ. مطلب دا ویډیو چې دغسې وکړي، تلیفون به درته کېږدي او ته به یو وړوکی شانتي ټوپ ووهې، اول به له دغه ځای دغسې عکس واخلې، کلیک به یې کړې، دا به ووهې کیپچر اینډ سیو فرام آټو پلای هیټ، دا باندې به کلیک وکړې، عکس به واخلې او بیا به راشئ دلته، بیا به دلته یو عکس واخلئ دا ځای کې، دا به ووهئ کیپچر اینډ سیو. دا چې کله عکسونه واخیسته نو له دې څخه وروسته به اړخ ته دوستانو پیکر ډېر ښکلی پروګرام دی چې ډېر ښکلي عکسونه پکې جوړېږي. د پیکر نورو ښکلو ویډیو به هم زه تاسو ته مخبري کوم زما د چینل څخه. نو راشئ دلته کوم عکس مو چې اخیسته هغه خلاص کړئ، دلته بیا دغه ځای باندې کلیک وکړئ کټ اوټ. دا مې چې کله کلیک کړ دوستانو عکس به په دوه ګوتو رانږدې کې داسې سره لیکه ترې تاو کړئ. نو عکس دلته اوس کنورټ کېږي، مطلب پینجي ته وړي. دلته به د برش سایز لږ وړوکی کړئ چې دا عکس کنورټ کړي. دا ځای کې به لږ نور وړوکی کړو، دا به دغسې ختم کړو، دغسې دا به دغسې ختم کړو. دا اضافه ځای چې دوستانو دا مو چې کله ختم کړل، د عکس مو یوازې عکس راواخیست، په صاف ډول سره به یې جوړ کړو، مطلب چې کوم اضافه کوم شی درنه کله راځي هغه هم کومه پروا نه لري. دا به دغسې جوړ کړو. او سیو به یې کړو. دلته به دا هغه شي باندې کلیک وکړو، دا به ووهو، ګیلري به کلیک کړو تر څو عکس سیو شي. دغه عکس به سیو شي دوستانو. نو بیا به راشو کین ماسټر ته. کین ماسټر ته به راشو، دلته به دا ویډیو کټ کړو، ایډیټ به پکې وکړو. دوستانو دلته به اضافي ځایونه کټ کړو، لکه دا شانتې به راشو دلته دا به له دغه ځای کټ کړو. اصلي ویډیو دلته ده، دا اضافي ځایونه به کټ کړو دغسې، مطلب د منځ کې چې کومه همدا ځای پاتې شو دا به ډیلیټ کړو. دا مې چې دغسې دا به دلته داسې کټ کړو، دا ځای باندې به پام کټ کړو، دغسې ټریم ټو رایټ اپ پلای هیډ ته به دا به دلته کټ کړو.
دا به دغه ځای کې کټ کړو دلته دا به ټریم لیفټ اپلای هیډ نه کټ کړو دوستانو دلته به راشو لیر به وبهر میډیا کې به بیا لاړ شو کیپچر ته دلته به دا عکس راواخلو کوم چې تاسو د ویډیو څخه اخیستی بیا به راشو دا ځای باندې به کلیک وکړو او دا ځای باندې به کلیک وکړو دلته دغه ځای باندې اوکې به یې کړو بیا به لیر ته راشو میډیا باندې به کلیک وکړو بیا پیکر ته راشو هغه عکس به راواخلو کوم چې تاسو جوړ کړی وي دوستانو دا به دغسې دا سره مساوي کړو دوستانو دلته به راشو دا به دغه ویډیو عکس باندې به کلیک وکړو د لاندې عکس باندې دلته به دغه د کونجي په شان نشان واخلو کلی په شان دا به واخلو دوستانو عکس لږ پورته کړئ بیا داسې پسې لاړ شئ بیا عکس لږ پورته کړئ بیا دغسې پسې لاړ شئ بیا عکس هم لږ نور پورته کړئ بیا دغسې پسې لاړ شئ بیا عکس نور هم پورته کړئ دغسې پسې لاړ شئ بیا به یې اوکې کړئ بس دلته راځو دغسې دا عکس به لږ کوچنی کړو چې لږ په تیزۍ سره جګ شي تاسو به وګورئ اوس لږ به یې نور هم وړوکی کړو دغسې دا به دلته کټ کړو دوستانو تاسو به یو بله ویډیو هم راواخلئ دوستانو بیا به دغه شانتې ویډیو راواخلو اوس لکه دغه شانتې زه درته ښایم او بیا هم به یې ختم کړم دغه شانتې تاسو به دغسې تلیفون ونیسئ او یو ناڅاپه به اسمان ته پورته کړئ دا به دلته کټ کړو دا به ختم کړو ډیلیټ به یې کړو دا به دغه شانتې بیا به هغه بیا به دلته میډیا کې هغه عکس راواخلو چې اول مې رااخیستی و دغه دا به لږ شانتې وړوکی کړو دا به دلته او د ویډیو به لږ دغسې رانږدې کړو تر څو دغه شانتې بیا به دا عکس دلته دغسې کړو دلته به یې کټ کړو دوستانو بیا به د کلی نشان ته راشي دا به وښایم او بیا به د عکس لږ پاس دغسې یوسئ بیا به د ویډیو لږه هم دغه شانتې یوسئ بیا به عکس نور هم یوسئ ویډیو به لږه شانتې نوره هم یوسئ بیا به د عکس ورک کړئ پاس به یې کړئ دا به دلته ورسوئ اوکې به یې کړئ لکه دغه شانتې لکه دغه شان ګوره اوس دوستانو ویډیو ګورئ دلته به یو بل عکس راواخلو هغه چې تاسو کوم ډول عکس رااخلئ مطلب دغسې آسماني عکس چې وي اسمان پکې راغلی وي دلته زه یو عکس رااخلم
دوستانو زه دلته دغه عکس ورته رااخلم موږ به یې کوچنی هم کړم دلته داسې باندې به کلیک وکړو دا به اوکې به یې کړو بیا به هماغه تصویر راواخلو کوم چې کنورټ کړی و میډیا ته به لاړ شه پیکارټ کې به راواخلو دغه تصویر دا به دغه سره مساوي کړو دا به دغسې تاو کړو دغسې دغسې به یې تاو کړو دا به بیا به دلته راشه دا ځای باندې به کلیک وکړو دا به عکس به لږ دلته داسې یوسو دا به دلته کړو دا به لږ داسې نور هم یوسو دا به دلته هم یوسو نور به یې هم یوسو دلته به دغه هم یوسو دا به هم یوسو او دلته به دا هم یوسو دا به هم لږ نور یوسو چې ورشي تر څو دا به هم دلته ورسو اوکې به یې کړو مطلب اوس تاسو ګورئ مطلب دا ویډیو دغه شانتې جوړه شوه او بیا به راشه دا ځای کې به لږ دا ځای به د ویډیو کټ کړو تر څو ډېر ځای ونه نیسي دوستانو دلته به یې ورته دغه ساوند افیکټ راواخلو دا به ورته راواخلو دوستانو که تاسو غواړئ چې دغه زنګونه لاسته راوړئ نو ما سره په فیسبوک کې پر اړیکه شئ زما د فیسبوک پته په سکرین ګورئ دا زما د فیسبوک پته ده ما سره په فیسبوک هم رابطه نیولی شئ دوستانو اوس راځئ دا ویډیو وګورو دا به لږ دغه شانتې کوو لږه به دغه شانتې یوسو دې څنګ او دلته به دا ډپلیکیټ کړو تر څو دلته هم جوړ شي اوس لکه دا ګورئ دغه شانتې دوستانو هیله لرم چې ویډیو به مو خوښه شوې وي تر څو چې داسې نورې ښکلې ویډیو تاسو ته خپروم نو زموږ سره پاتې شئ دوستانو که زموږ چینل مو نه وي سبسکرایب کړی نو زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر څو تاسو ته داسې ښکلې ښکلې ویډیو د یوټیوب پر پاڼه خپرې کړم له غوږ نیونې مو مننه ویم با پختونو ما نام می نوای چی وی دخ کلی تر راتللو ژوندې چی وی دخ کلی تر راتللو ژوندې اسرار دومره نصیب می نوا اسرار دومره نصیب می نوا بیغم ژوندو وسوس می نوا مینه چې نوا اندېښنه مې نه وه بېغمه ژوندو وسوسه مې نه وه بېغمه ژوندو وسوسه مې نه وه